د زړه راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو د راډیو اوریدونکو سلامونه او مینه مې ومنئ تمه چې ټول لیدونکي به رک روغ یاستئ دوستانو ادبي بنډار خپرونه د خپرونې کوربه زه احسان وطن دوست د ادبي بنډار خپرونه کې موږ له ځانه سره یو شاعر لرو د ژوند او فن باندې غږیږو د ژمنې سره سم نن ورځ مو هم خپرونې ده ځوان شاعر رابللی دی د سره به د زړه خواله کوو تاسې راسره پاتې شئ پښتونیار صاحب ستړي مه شئ هر کله راشئ ژوندی اوسئ وطن دوست صاحب اول سره کې به له تاسې مننه وکړم چې تاسې هغه د ټولنې هغه اشخاص دلته رابلئ چې هغه پټ لالونه وي ځان ته پټ لال ونه ویم خو اکثره خپرونې ستاسې زاور ماغه شاعران چې څوک وخت نه ورکوي هغه تاسې دې ځینه ښکاره کوئ او ټولنې ته وړاندې کوئ مننه ډېره زیاته مننه پښتونیار صاحب چې زموږ دعوت مو ومنو راغلی دلته به د زړه خواله کوو د اورېدونکو سره به د شعر ستاسې شعرونه شریکوو نوي نوي شعرونه به ورته وایي دوستان به هم په تمه یې د دې تر څنګ نو ترنم به هم کوي ښکلی غږ لري مینوال هم د ترنم شوقین دي په لومړي سر کې که راته ووایي چې شاعر چاته وایي وروره شاعر هغه د چا خبره د دوه حالاتو نه شاعر کېږي چې یا د وطن مینه یو یا د ډېرې خوشحالۍ نه خو برحال شاعر هغه چاته وایي چې د ولس غږ هغه د شعر په ژبه خلکو سره دولتي چارواکو سره شریک کړي اوسني شاعران خو انتقاد پرې نه کوم خو بالخصوص یو څو شاعران دي چې دغلته مخکښه څېرې ځان بولي دغه باید چې د خپل غږ د ولس کې ولسي برنامه بڼه ورکړي داسې نه چې په هغه خپل هنر روان وي دغې نه زه خواست کوم چې شعر ته ولسي غږ ورکړي نه دا چې شخصي ډېره زیاته مننه پښتونیار صاحب خبرې به هم کوو غزلې به م اورو دې وخت کې به لاړ شو ستانه به یو غزل واورو ځکه چې لیدونکي بیا د غزل او د شعر و شاعرۍ ډېر مینوال دي ما ته به خپلې خبرې پوښتنې هم کوو تا نه به پوښتنې کوو ما ته بیا ځوابونه راکړې خو زه ستانه یو غزل اورو په دې وخت کې بیا به راوګرځو وطن دوست صاحب که څه هم چې خپرونه ته ما ټول وطني شعرونه چمتو کړي دي خو هغه غمجن دي دا فعل په عشقي غزل باندې وکړو یو غزل دی وایي چې لږه شان ګناه وکړه منکره څه وخت راشه لږه شان ګناه وکړه منکره څه وخت راشه خواصه مې خندا وکړه منکره څه وخت راشه خیر د بل په نوم شولې زه عجز دې پرېښودم خیر د بل په نوم شولې زه عجز دې پرېښودم هسې تش مسکا وکړه منکره څه وخت راشه ډېر ښه دی او ښه لباس په غاړه کا ښه لباس په غاړه کا دواړه سترګې تورې کا دا کار خو لیلا وکړه منکره څه وخت راشه ښه بنګلي په لاس وکړه چوت سینډل پښو کړه ښه بنګلي په لاس وکړه چوت سینډل پښو کړه دا نازونه بیا وکړه منکره څه وخت راشه او زړه به مې خوشحاله شي وبکړم دعا درته زړه به مې خوشحاله شي زړه به مې خوشحاله شي وبکړم دعا درته یار توکل په الله وکړه منکره څه وخت راشه ډېر ښه دی او زه پښتونیار ای پیره سم به جنتي شمه زه پښتونیار ای پیره زه پښتونیار ای پیره سم به جنتي شمه دا کار په رښتیا وکړه منکره څه وخت راشه ډېر ښه دی دغه یو غزلو وطن دوست صاحب ټول مینوال بنالی ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسېږي پښتونیار صاحب کور مو ودان پښتونیار صاحب دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې شعر و شاعرۍ ته مو مخه وکړله او د شعر په لیکلو مو پیل وکړ وطن دوست صاحب تقریبا چې زه په اووم صنف کې وم داسې اټکله نصاب به وکړم چې زه اوس 2-3 کاله مې وظیفه م وکړله او دغسې زده کړې مې په سر ته رسولي وم دغسې دومره کلونه به کېږي نو هم سیم کې مو شاعري مې شروع کړه علت څه و چې شعر و شاعرۍ ته مو مخه وکړله وطن دوست صاحب زه اکثره د شاعرانو نظرونه چې اخلم نو د وطن د شاعرانو نظریات په دې ډول چې دغه پیښې کېږي دغه حالات داسې بل رقم دي نو همدغه وجه ده چې هر شخص غواړي چې شاعر شي هغه خپل درد شعر د لارې خلکو سره شریک کړي همدغه علت و چې زه هم د هغې خلکو په شمېر کې راغلی څه مجبوره کړلې وطن دوست صاحب زما شعرونه تقریبا چې عشقي بڼه هم ډېره لري خو که زما شعر د نږدې نه مطالعه شي د وطن په درد به ډېر زیات شعرونه ما لیکلي دا همدا علت دی چې دغه پیښې کېږي غمونه یي نو داسې دا ناخوالي زموږ زړه له راغلی و هغه زمونږ د شعر بڼه په ژبه وښودله
مونږ کوشش وکړو چې شعر ولیکو دغه حالاتو زه شاعر کړم دلته دغسې حالات دي نو که تاسې خپل لومړی شعر په لاس لرئ او د ځلا راډیو ټلویزیون لیدونکو ته یې واوروئ وطن دوست صاحب لومړنی شعر خو ډېر سخته به وي چې زه ویم خو تقریبا چې دویم دریم یا داسې وروسته شعر راته یو څو بیته یاد دي وایي ذهن مې لږ شاته پاتې شوی دی او عقل مې ملا ته پاتې شوی دی ډېر ښه دی ذهن مې لږ شاته پاتې شوی دی عقل مې ملا ته پاتې شوی دی زه خو د غربت تبې نیولی یم زده کړه تعلیم تا ته پاتې شوی دی ډېر ښه دی او خاوره یې په بل باندې خرڅېږي نن خوږ وطن مې چا ته پاتې شوی دی پرېږده چې جړېږم د وطن په غم غم یې یاره ما ته پاتې شوی دی او اوس د پښتونیار څه مزه نشته دی اوس صرف جړا ته پاتې شوی واه ډېر ښه دی ډېره زیاته مننه پښتونیار صاحب کور مو ودان پښتونیار صاحب دا راته ووایه کله مو چې دا لومړی شعر ولیکه څه احساس مو کوو وطن دوست صاحب اکثره دغه شعر کې غلطیان هم ډېر وي زما ملګرو هڅه کوله چې ما یو ټاکلي هدف ته ورسوي د هغې هڅې وي چې زه اوس شعر کې پوره مهارت لرم ما دا احساس کوو چې زه بالکل غټ شخصیت جوړ شوم ځکه چې شعر او شاعري خو داسې د عادي سړي کار نه هم دی که څه هم موږ پوره شاعران هم نه یو خو زه اوس په دې اوس هم ویاړ کوم چې زه یو شاعر یم او یو څو بیته شم لیکلی ډېره زیاته مننه کور مو ودان دا راته ووایه په لومړي سر کې چې شعر و شاعرۍ ته راغللې شاعري دې شروع کړله او یو څو کرښې دې تورې کړلې دغه بیتونه غزلې دا دې چا ته ښودلې یعنې د شاعرۍ استاد مو وطن دوست صاحب ته خو له نږدې موږ پېژنې خو ښه به دا وي چې اورېدونکو ته یې په ډاګه کړم زما پلار مولانا غلام فاروق زوال هم ښه شاعر دی د شعر په بخش کې را سره هغې پوره همکاري کړې بیا هم پرله پسې زما ورور ذاکر الله پاڅون او نظیف الله مله چې دوی ما سره د شعر په برخه کې ډېره همکاري کړې ده ډېره مننه پښتونیار صاحب موږ د قافیه او د ردیف نوم اورېدلی دی خو زیاتره اورېدونکي نه پوهېږي چې په شعر کې قافیه او ردیف په څه معنی دي ردیف او قافیه که څه هم اورېدونکي په دې نه پوهېږي چې قافیه او ردیف په څه معنی که څه زه ورته پکې ډېر وضاحت هم ورکړم دې باندې یوازې شاعر پوهېږي چې ردیف څه معنی مقصد مې دا دی نوي ملګري دي نوي ځوانان شعر و شاعرۍ ته راغلي دي غواړي چې ځان پوهېږي چې ردیف څه ته وایي قافیه څه ته وایي هماغه شاعرانو ته ته لږه وضاحت ورکړي په دې کې چې قافیه او ردیف څه ته وایي قافیه په دې معنی چې هغه کومې د شعر برخې چې دي هغې کې به ته په ساده ډول هغې پسې مسلسل ځې په ساده ډول چې هغې پوه شي یو بیت کې لکه زه ویمه چې غم لیکم سندرې لیکم څه وکړم غم لیکم سندرې لیکم څه وکړم هر وخت غزلې لیکم څه وکړم اوس دلته دا غزلې چې دی قافیه ده او څه وکړم ردیف دی نو دغسې په ساده ډول به ویمه چې دغسې په دغه کرښو پسې تلله ما وزن او قافیه ده دغه باندې باید برابر شي خو شاعران پرې پوهېږي که همداسې عوامو خلکو ته زه څومره چپټر درس ورکړم نه پوهېږي بلکل زموږ مقصد دا دی چې هغه ملګري چې نوي شعر و شاعرۍ ته راغلي دي نو په همدې ټکو باندې وپوهېږي ځکه چې شعر د همدې لارو اصلاح کېږي کله چې قافیه ردیف په یو شعر کې یا غزل کې په منظم ډول کارېدلې وي نو د هغه غزل ستونزې به فکر نه کوم که غزل ستونزې ولري هغه به تر ډېره حده سم وي پښتونیار صاحب رابه شو ستا نه به غزل واورو چې دوستان راسره هم خسته نه شي او خپرونې نه خوند واخلي نو په دې خاطر به غزل تا نه واورو وطن دوست صاحب یو غزل دی دا غزل د وطن په هکله دی وایي ښار کې چاودنې وي په دې به ښار ته نه وتلم ښار کې چاودنې وي په دې به ښار ته نه وتلم کلي کې جنګ و نو په دې به بار ته نه وتلم مور به مې ویلې په ځانمرګي کې به مړ شي چېرته مور به مې ویلې په ځانمرګي کې به مړ شي چېرته کور کې به پروت ومه په دې به کار ته نه وتلم او بهر ولاړو خو د سولې زیری نه اوسه بهر ولاړو خو د سولې زیری نه اوسه همدغه وجه به په دې ریبات ته نه وتلم او ساعت کې 2-3 جنازې زمونږ په لار تېرېدي ساعت کې 2-3 جنازې زمونږ په لار تېرېدي مورې پوهېږي زه په دې به لار ته نه وتلم ډېر ښه او ای پښتونیاره زه د مړو دې لیدو خراب کړم
ای پښتون یاره زه د مړو د لیدو خراب کړم یار چې مې مړو زه به دې دیدار ته نه وتم یار چې مې مړو زه به دې دیدار ته نه ډېر ښه ده ډېره مننه. پښتون یار صاحب دا راته ووایه د شعر و شاعرۍ په هر برخه کې دې کار کړی دی، خو په کومه برخه کې دې بیا زیات کار کړی دی؟ غزلې دې لیکلي دي، نظمونه دې لیکلي دي، په اوس وخت کې ټپهیز ډېر مینهوال لري، په کومه برخه کې دې زیات کار کړی دی؟ وطن دوست صاحب زه دا غزل چې دی د غزل بازار بیخي ډېر زیات ګرم دی. که زمونږ هر مینهوالي کوشش کوي چې غزل ترنم کړي، نو غزل د زمزمو کې ډېر ښه راځي او هغه د زړه بړاس مې ډېر ښه وځي. نو ما د غزل په برخه کې بیخي ډېر زیات کار کړی دی. غزلې مې د 2-3 کتابونه اړولي دي. دا راته ووایه چې د غزل لیکل به آسان وي او که نه نظم یا ټپهیز وي؟ وطن دوست صاحب که څوک د شعر په بڼ ورسم شي نو زه وایم هېڅ به ورته ګران نه وي. یو شی دی ځکه چې د زړه بړاس دی و که نه شعر هم شي لیکلی، غزل هم شي لیکلی، هغه ټپه هم شي لیکلی، په هر څه چې ورسم شو مینه د کوم د شعر برخې لراله هغه شي لیکلی، یو به هم سخت نه وي. خو سختوالی په دې کې چې څوک هغه د وطن احساس په خوله لري او په زړه نه لري، نو بیا هغه وجه کې غزل هم سختېږي او نظم هم سختېږي چې هغه نمایشي بڼه باندې خفګان لري چې نن زه په وطن خفه کېږم یا په یار خفه کېږم. که د زړه درد وکړي هېڅ شی هم سخت نه دی. دا راته ووایه پښتون یار صاحب تا مخکې یادونه وکړه چې زیاتره ملګري غزل خوښوي، بیا هغه څوک چې ټپهیز خوښوي او نظمونه خوښوي هغه ملګرو ته کار نه دی کړی؟ وطن دوست صاحب ټپهیز مې ډېر زیات لیکلي. زما یو کتاب دی چې په هغې کې چاپ شوي دي. د بېلګې په توګه ما یوه ټپهیز لیکلي وایي ما ویل ماسټر به د ریاضي کلاس کې به وایي انګریزي، ښه به پوهېږي به فارسي 50 کورسونو ته ورځي، خو خبر نه وم چې خرځي غویا راځي. ډېره مننه. دا راته ووایه چې پښتون یار صاحب مخکې د یادونه وکړله چې ډېر وخت کېږي چې شعر و شاعرۍ ته راغلی، ما د ماشومتوب نه دې ورسره مینه وه، تر دې دمه دې څومره شعرونه لیکلي دي؟ وطن دوست صاحب زه چې دا شاعران وګورم نو دا د شعر لیکلو ته بیخي د سیادي خبره ښکاري. نو په میاشت 2 کې تر 500 زیات شعرونه لیکلي، خو ما تقریبا په دې 10-12 تقریبا 15 کالو پورې چې ډېر زیات لیکلي، نو دغه 200 پورې مې بیله لیکلي، نو داسې 290 ته مې هڅه کړې خو بریالی شوی نه یم. تر دې دمه مو کوم کتاب د لوستونکو مخې ته ایښوستی؟ وطن دوست صاحب یو کتاب دی جانانه ستا په انتظار کې، هغه کتاب مې چاپ شوی دی، خو بیا هم هڅه کوم چې بل کتاب مې چمتو دی انشاءالله، کار مې پرې روان کړی دی، د شعر بازار ته به وړاندې شي. څنګه غزل راته وایي؟ وطن دوست صاحب غزل بله مې وویل غزل به راته وایي، خو دا ځل به غزل بله بڼه ولري، ترنم به یې کې راته، ځکه نو د تلویزیون لیدونکي او د دې خپرونې خاص مینهوال چې دي دا نو ترنم ته ډېر خوشحالي او بیا ستاسو غږ ماشاءالله نو وطن دوست صاحب غږ خو مې بیخي ښکلی نه دی، خو دا چې ستاسې غوښتنه ده غوښتنه هم ښکلې ده او ستاسې غوښتنه به سیند ته نه غورځوو. یو غزل دی دا به زمزمه کوم. مهرباني. دوستانو ځو د پښتون یار صاحب نه غزل اورو، هغه هم په ترنم کې تاسو سره خپرونه تر پایه پورې وګورئ. وایي د هر څه سهولت شته، د هر څه سهولت شته، خو چې سوله دلته راشي وطن به مو سره زر شي، خو چې جوړه دلته راشي د هر څه سهولت، د هر څه سهولت شته، خو چې سوله دلته راشي وطن به مو سره زر شي، خو چې جوړه دلته راشي د هر څه سهولت. ځوان مو وشنې پیغله کونډه، هر یتیم په ژړا سر دی، ځوان مو وشنې پیغله کونډه، هر یتیم په ژړا سر دی، ځوان مو وشنې پیغله کونډه، چې د چا ظلم ته زړه وشي لا جوله دلته راشي
نو وطن به مو سره زر شي خو چې جوړه دلته راشي د هر څه سهولت د هر څه سهولت شته خو چې سوله دلته راشي وطن به مو سره زر شي خو چې جوړه دلته راشي د هر څه سهولت نور حالاتو یې خراب کړم هر ماښام په ژړا سر وي نور حالاتو یې خراب کړم هر ماښام په ژړا سر وي نور حالاتو یې خراب نن یې پلار قبر سوری کا چې بچوله دلته راشي نو وطن به مو سره زر شي خو چې جوړه دلته راشي د هر څه سهولت د هر څه سهولت شته خو چې سوله دلته راشي نو وطن به مو سره زر شي خو چې جوړه دلته راشي د هر څه سهولت دا ګودر پور پسې کا دا ګودر د نور شړ شوی دا ګودر پور پسې کا دا ګودر د نور شړ شوی دا ګودر پور پسې هغه پیغله نن زخمي ده چې اوبوله دلته راشي نو وطن به مو سره زر شي خو چې جوړه دلته راشي د هر څه سهولت کېنه پښتون یاره هر پیغلې ورونه مړه شو کېنه پښتون یاره هر پیغلې ورونه مړه شو کېنه پښتون یاره نو څوک به پسې لاړ شي څنګه به شپوله دلته راشي نو وطن به مو سره زر شي خو چې جوړه دلته راشي د هر څه سهولت د هر څه سهولت شته خو چې سوله دلته راشي نو وطن به مو سره زر شي خو چې جوړه دلته راشي د هر څه سهولت دا یو غزل و نو وطن دوست یم ډیره مننه ډیره زیاته مننه پښتونیار صاحب ښایسته غزل او ښه انتخاب دی کلی او دوستانو زه لنډه دمه اخلو بېرته راګرځو راسره پاتې شي دوستانو بیا هم ستړي مه شئ په دې هیله چې لنډه دمه مو اخیستې وي خوابدي شوي راڅخه نه یاستئ خپرونه به راسره ګورئ په خپرونه کې راسره ځوان شاعر بهرالله پښتونیار دی د ده څخه به شعرونه اورو تاسې به راسره خپرونه واورئ تاسې خپله بهار صاحب د چا شاعري ډېره مطالعه کوئ وطن دوست صاحب زه خپله داسې بل رقم انتخاب لرم څوک چې ښه شعر ولیکي هغه مطالعه کوم اکثره زما د شاعر معلوم نه چې زه د چا شعر وګورم خو کوم کتاب چې نوی راشي زه حتما مطالعه کوم او د چا شعر چې مې خوښ شي نو لکه داسې راته یاد وي لکه خپل غزل چې راته یاد وي بس هر شاعر زما د خوښې شاعر دی تاسې خپله د کوم شاعر د شعر او شاعرۍ څخه متاثره یاستئ چې شعر او شاعري کوئ او د هغه په پل باندې یعنې روان یاستئ د کوم شاعر لاره متعقب کړې ده زمونږ په ټولنه کې البته ډیر شاعران دي ماشاءالله ځکه دلته وطن در بیخي زیات شوی دی هر سړی شاعر دی او ښه شعر هم لیکي انتقاد پرې نشم کولی خو بالخصوص زمونږ د کیرالې د کلي کاتب شاه کاتب زما ډیر زیات خوښیږي چې ښه شعرونه لیکي او اکثره د شعر په برخه کې زه د هغې نه مشورې هم اخلم په اوس وخت کې موږ کوم ډول شعر و شاعرۍ ته ضرورت لرو په اوس وخت کې وطن دوست صاحب موږ باید ټول شاعران داسې شعر ولیکو چې هغه ولسي پیغام ولري
مطلب د وخت ضایع کول نه یا د چا صفات نه صفاتونه باید مونږ تیر شو هغه د وطن درد هغه د شعر په ژبه چارواکو ته ورسوو هغه د ولس غوښتنې چې دي چې ولس یې لري ولس په ستونزو کې دی هغه مونږ د شعر په بڼه ځکه چارواکو ته شو رسولی چې همداسې تقریر خو زمونږ دونه ډېر خلک نه اوري شعر باید په درست ډول اوري نو ښه شاعر هغه دی چې د ولس هغه د غم پیغام هغه د ستونزو پیغام تر چارواکو شریک کړي. تاسې په خپله شعر او شاعرۍ کې کومې برخې ته ډېر پام کړی دی؟ ما د شعر او شاعرۍ په برخه کې وطن دوست صاحب ما غزل کې ډېر زیات کار کړی پسې مې نظمونو کې هم کړی دی نظمونو کې هم زه انشاءالله ما ډېر زیات نظمونه لیکلي دي. نو مقصد مې دا دی په شعر او شاعرۍ کې د کوم اړخ کې کار کړی دی؟ عشقي غزلې دې لیکلي دي حماسي دې لیکلي دي؟ وطن دوست صاحب ما خپلو خبرو کې مخکې یادونه وکړله چې عشقي غزلې ما هم لیکلي دي خو نسبتا حماسي ته کمې دي نو زه د شعر برخه چې مې دا د وطن په درد باندې ده. که یو څوک غواړي چې شعر او شاعري وکړي مثلا زه غواړم چې شعر او شاعري وکړم کوم ټکي په پام کې ونیسم چې ښه شاعر شم او د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړم؟ وطن دوست صاحب که څه هم چې ته به د انتقاد لاندې راشي ته خو شاعر یې په تا نیوکه نه کومه خو تا د ځان د یو دین فرد په صفت معرفي کړه چې زه غواړم شاعر شم څه وکړم نو که عادي سړی شعر او شاعرۍ ته مخه کې ډېره به ګرانه تا یوه الهي ورکړی چې د چا په زړونو کې که نه کله چې یوه دردناکه پېښه راشي نو هغه د خپل هغه وړتیا ښیي که څه هم هغه بیا ستونزې لري خو شاعران او لیکوالان او ادیبان یې ول اصلاح کوي خو د هر سړی نشي کولی چې شعر او شاعري وکړي. زیاتره ملګري چې ما سره په ادبي بنډار خپرونه کې میلمانه کېږي که زما په نظر د شعر او شاعرۍ یا د شعر لیکل خو کوم ځانګړی وخت نه لري. زیاتره ملګري وایي زه د شپې ښه غزل لیکم د سهار کې لیکم ماښام کې لیکم بیا تاسې د شعر د لیکلو لپاره کوم ځانګړی وخت لرئ؟ وطن دوست صاحب ما خپلو خبرو کې ویل چې دا یوه الهي ورکړه ده د الهام په ډول کېږي خو د دغه الهام وخت معلوم نه وي هغه شاعران چې وایي زه د شپې ښه شعر لیکم نو د انتقاد لاندې به په دې راشي دا الهام دی نو د شپې خو دا ستا په واک کې نه چې په تا راشي او بس ښه شعر ولیکي خو د هغې د خبرې د وضاحت په ډول به زه دومره ویم که چېرته د الهام د شپې راشي نو هغه تا شعر او بیتونه د خولې له راشي نو د ورځې په نسبت به د شپې غزل لږ خوندور په دې چې خاموشي هغه څه چې ته غواړې هغه ته کولی شي. ته چې کله غزلې لیکي ډېری وخت دې په کوم وخت غزلې لیکلي دي؟ د ورځې دې لیکلي دي ماښام کې دې لیکلي طبعا نو غزلې به ټولې ماښام کې لیکلي دي که ودې به چې د شپې کوم غزل ولیکل شي هغه دردناکه او خوږ وي غزلې دې ټولې خوږې دي. نو وطن دوست صاحب دا غزل ما ډېرې په دې بخش کې لیکلي چې زه کله به په لاره روان چې دردناک حالات به مې ولیدل نو په دا بیت مې په خولې راغلی زړه کې به مې وګرځېده کله چې به قلم او کتابچه راسره و نو پرې وبه مې لیکل شوی به بیا بل ځای کې پوره کوم خو کله چې به نه و نو ان تر دې چې ما د موبایل د ریکارډ نه هم کار اخیستی دی چې په لاره به مې ریکارډ کا دوه درې بیتونه ځکه چې هغسې خو بیا خوندور نه راځي لکه څنګه چې تا له الهي الهام وشي که نه هغه به یې ډېر خوندور وي نو دا به ما ریکارډ کړل شعر به مې بیا وروسته پوره کوم خو اکثره ما د سیند غاړو ته لیکلي په خاموشۍ کې مې لیکلي په هر حال چې په هر ځای کې خاموشي ما ځان ورسولی د شپې کې ورځي. ستاسې په نظر درباري شاعران کوم شاعران دي؟ دلباري شاعران ما په خپلو خبرو کې مخکې ویلي چې شاعران باید د صفاتو نه ځان وساتي. صفات هغه د چا خبره مخامخ صفت په غیبت کې راځي. اوسني شاعران اکثره د یو څو روپو په خاطر د یو څه مادیاتو په خاطر هغه د فیسبوکیانو په اصطلاح سرګونډۍ وایي نو دغه سرګونډونه باید جدا ځان وژغوري او کوم کس کې چې هغه کومه ستونزه ورته ووایي ځکه چې علي رضی الله عنه وایي غالبا چې دوست دی هغه دی چې په تا نیوکه وکړي یعنې لکه تا ته نیمګړتیا در وښیي چې ته اصلاح کړې ته چې نیمګړتیا هم پکې دا نور یې تشویق کړې یعنې ته د وطن تخریب کوونکی ته هغه نه دی. ډېره زیاته مننه پښتونیار صاحب کور مو ودان پښتونیار صاحب خبرې مو ډېرې شولې دې وخت کې زه غزل درنه اورو چې لیدونکي راسره خسته نه شي. او یو غزل دی تخنیکي چارو سمبالونکي ته ډالۍ وایي بیکاره ژوند دی او ستړیا ده او غمونه دي جي بیکاره ژوند دی او ستړیا ده او غمونه دي جي په هر اندام مې څه ناشنا غوندې دردونه دي جي ډېر ښه دی
بیکاره ژوند دی او ستړیا ده او غمونه دي جي په هر اندام مې څه ناشنا غوندې دردونه دي جي نه مې تپوس وکي او نه مې څوک په غم کې شریک وطن دوست صاحب وایي نه مې تپوس وکي او نه مې څوک په غم کې شریک ستاسې په چم کې نفرتونه دي جي دا هلته بم شهید که دا چا په چړو وهلی دا هلته بم شهید که دا چا په چړو وهلی ستاسې په ډېرې بخښنې سره دا هلته بم شهید که دا چا په چړو وهلی هغه خیران کینم دلته بل شانتې مرګونه دي جي هغه خیران کینم دلته بل شانتې مرګونه دي جي انسان لا څه کې هر ونه زخمی ده انسان لا څه کې هر ونه زخمی ده باروت والدي سپیره مغرونه دي جي باروت والدي سپیره مغرونه دي جي مکتب مو پرېږده په بمونو باندې مه پاڅوه مکتب مو پرېږده په بمونو باندې مه پاڅوه دغه مو هیلې دي همدا مو ارمانونه دي جي زه پښتونیار د وطن مینې سوځولی یم دا مې د زړه خبرې دا زما شعرونه دي جي دا مې د زړه خبرې دا زما شعرونه ډېره زیاته مننه پښتونیار صاحب کور مو ودان پښتونیار صاحب زیاتره خلک وایي چې شاعران ځان ته خوشحالوي دا تر کومه حده حقیقت لري وطن دوست صاحب ښه پوښتنه مې وکړه شاعران چې دي اکثره تنهایی کې ډېر زیات په دې خوشحاله چې هغه د خپل ملګري هغه شعرونه ګڼي که نه لکه ډېر زیات وخت خلک خپلو ملګرو ته ورکوي چې ملګرو سره ښه ساعت تېرېږي نو هغه د دې دنیا نه تنها شوي غمونو دردونو پیښو تنها کړی نو هغه خپل ملګرو ته ځان رسوي چې یو قلم راواخلي او هغه یو څه ولیکي چې د هغې سره هغه ساعت تېر شي هغه مشغولی ورسره وشي یو څه ټولنې ته وړاندې کړي دا خبره ډېره زیاته حقیقت لري پښتونیار صاحب که د تعلیم په اړه دې راته ووایي د شعر و شاعرۍ تر څنګ په څه کارونو بوخت یې او د تعلیم کچه مو څومره ده وطن دوست صاحب زه په 1990 کې د عمرا خان لیسې څخه فارغ شوی یم د هغې وروسته مې نیمه زده کړې ترلاسه کړي دي نیمه عالي تحصیلات او د هغې وروسته بیا په ازموینه کې د اکوزهمه ښوونکي په صفت ما امتحان ورکړ تقریبا چې د 9 نمرو په اخیستلو سره بریالی شوم اکوزهمه ښوونکي په صفت د هغې وروسته بیا ډلیز کانکور په نامه یو ازموینه وه د حکومت لخوا واخیستل شو په هغې کې په رسمي توګه کامیاب شوم اوس د رسمي ښوونکي په صفت کار کوم اوس یعنې دغه سپېڅلې دنده پر مخ وړي زده کوونکي ښوونکی بلکل همدغسې ده ښه دا راته بیا وه پښتونیار صاحب د شعر و شاعرۍ په برخه کې مو ډېرې خبرې سره وکړلې شعرونه دې مو راته واورول اوس به راته ووایه چې د سپورت بخش ته به راشو کومه لوبه کوئ د سپورت په بخش کې کومه لوبه دې خوښېږي وطن دوست صاحب زما د لیسې دورې کې تقریبا د هغې نه وروسته هم چې ښوونکی شوی وم د هغې نه مخکې ما به کرکټ کوه او ډېر زیات به مې خوښېده ان تر دې چې زموږ به کله لوبه وه اورېدونکي به زیات زما نوم سره مشنایي قوارتن به مې پېژني چې ډېر زیات مینهوال به منډکول لوبغاړي ته راتله خو کله چې زه ښوونکی شوم نو ما دا بده وګڼله چې کرکټ کې به موږ سټایلونه کول هغه څه اندازه شوخي م کېدله ما ویل چې زده کوونکي ناست دي نو تا نه به څه متاثره شي بیا د درس نه نو ما همدا وجه و کرکټ مې پرېغوستو ګنې زیات مې خوښ کړ کرکټ چې دې کوه په کرکټ کې بالر وي بیټسمین وي وطن دوست صاحب زه بالر وم کله داسې شوي وي چې بال دې کوه په یو اور کې در باندې شپږ چکې لګېدلې وي وطن دوست صاحب اورېدونکو ته پته ده لیدونکي به ما پېژني زما مینهوال ډېر زیات وو داسې چکو وخت راغلی دی چې چکې را باندې لګېدلي خو شپږ نه دي لګېدلي وطن دوست صاحب ما چې به چاله چلنج ورکړو نو بیا به د چا خبره وکټ به دې ایستله یو 50% چانس به و کله چې به در باندې شپږیزه ولګېدله بیا به نو ډېر خفه کېدلې او غوسه کېدلې خو به نه لکه که زما د خبرو یا خس کلی چې ما کرکټ په دې پرېښوستو چې زه غوسه کېدم نو ما زده کوونکي ناست دي ډېره زیاته مننه دا راته ویې وه چې پښتونیار صاحب په خوراک کې دي کوم خوراک زیات خوښېږي
وطن دوست صاحب زما خوراک هر قسم خوراک خوښ دی. خوراک مې ډېر زیات خوښېږي چې ملګري انډیوالان درسره ناست دي هغه کې بیخي د شین چای سره ډوډۍ هم ډېره زیاته مې خوښېږي خو چې ملګري راسره وي. او چې ملګري درسره نه وي بیا دې څه شی ډېر خوښېږي؟ چې ملګري مې راسره نه وي نو بیا چې خراب خوراک وي نو بیخي مې بې بدې راځي نو بدې دې راځي. دا راته ووایه کوم رنګ دې زیات خوښېږي؟ رنګ مې سپین جامې ډېرې خوښېږي ځکه چې زموږ ښوونکو دپاره د معارف د لایحې مطابق دغه سپینې جامې او تور واسکټ دی نو باید چې اول قانون په ځان مراعات کړو وروسته په شاګرد مراعات. او ولې د سپینې جامې خوښېږي؟ د دې مخکې ښوونکی نه وي اوس ښوونکی شولې سپین رنګ دې مخکې نه خوښېږي که نه اوس چې ښوونکی شو خوښېږي؟ سپینې جامې زما په دې خوښېږي چې حدیث شریف مفهوم دی چې ډېر زیات ثواب چې دی په سپین لباس کې دی د نارینه لپاره. نو په دغه وجه د حدیث د چتر لاندې دا لباس خوښ کړی دی او په دې روان. ښه نو خپرونه به راونغاړو. د خپرونې وخت مو تقریبا پوره دی. ستا نه به په وروستیو کې غزل واورو بیا به ستا پیغام واورو. یو غزل دی وطن دوست صاحب په اخره کې تخنیکي همکار ته او تاسو ته ډالۍ دی. وایي کچه کوټه وه د باران څه پته نه لګېده کچه کوټه وه د باران څه پته نه لګېده ویلې درځمه د جانان څه پته نه لګېده دا چا زخمي کړمه دا چا رانه لاسونه پرې کړه دا چا زخمي کړمه دا چا رانه لاسونه پرې کړه ما ته والله چې د خپل ځان څه پته نه لګېده. ډېر ښه دی. ای پښتونیاره په چاودنه کې په دوړو پټو ای پښتونیاره په چاودنه کې په دوړو پټو د دغه ښکلي کابل جان څه پته نه لګېږي. ډېر ښه دی. ډېره زیاته مننه پښتونیار صاحب چې موږ ته دې وخت راکړه. په وروستیو کې که د ځلا راډیو ټلویزیون لیدونکو او اورېدونکو ته کوم پیغام لري نو مهرباني. وطن دوست صاحب په اخره کې دا پیغام لرم چې د اصول صنفي دورې ازموینه په 15 تاریخ یعنې د دې روانې میاشتې په 15 تاریخ شروع کیږي او بیا د غټې دورې تر 12 پورې د اول تاریخ نه تر 15 تاریخ پورې امتحانونه دي. نو زه وایم زموږ زده کوونکي خو نور کوشش نه کوي خو امتحان ته بیا کتابونه هم راواخلي هر څه وکړي خو زه وایم بعضې زده کوونکي داسې چې کتاب نه رالي. زه وایم چې که د چا 12 صنف یعنې لکه څه کال فارغېږي هغه خو بالکل بس دا سر د دې اوس نه اوسه پورې کوشش نه یې کړی دا اوس کتاب راواخلي او شپه ورځ ونه ګوري داسې نمرې ترلاسه کړي چې سبب د اسنادو کې د خوند وکړي او څوک ته اسناد اخلي او ښه به ښکاره شي. خدای نخواسته داسې نمرې وانخلي چې هغه شهادتنامه او اطلاعنامه چاته ښودلی نه شي چې عیناً لکه هغې کې یا مشروط شوی یا ته 50 کمې نمرې اخیستي. نو ټولو زده کوونکو ته زما دغه پیغام دی. بل ډول پیغام هغه خلک چې نشې کوي هغې ته زما پیغام دا دی چې نشه یوازې دا نه چې آخرت خرابوي یوازې دا نه چې ټولنه خرابوي عیناً لکه خپل جسم باندې خفه شي ستاسې دا جسم هم خرابوي ستاسې جسم د منفي اړخونو ته بیایي. نو جدا غوښتنه کومه چې هغه څوک چې نشې کوي باید ځان ته وساتي. ډېره زیاته مننه پښتونیار صاحب چې راغلې موږ ته دې وخت راکړه. مننه کوم وطن دوست ستاسې نه هم د یو آباد او سرلوړي افغانستان په هیله. د ځلا راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا به ادبي بنډار خپرونه چې ما احسان وطن دوست درته وړاندې کړله. تر بیا او بلې خپرونې چې ستاسې په درنو چوپړ کې حاضرېږم هر چېرې چې یاستئ خوشحاله اوسېږئ د یو ودان افغانستان په هیله.